ځان ته راسي. هغه غواړي چې نور هم ستاسو په ژوند کې له معنا څخه ډک سي. هغه زموږ څخه غواړي چې خپل ژوند یې په بشپړه توګه هغه ته وقف کړو. داسې یو تصور وکړئ چې تاسو د یو ماښامنۍ دپاره دعوت سوي یاست. موږ د یو لوی او مهم خواړه په هکله خبره کوو. دا خواړه په ډېر دقت سره تیاره سوې ده. هر څه تیار دي. د کور خاوند وایي چې ولاړ سئ هغه خلکو ته چې دې ماښامنۍ دپاره رابلل سوي دي ووایاست چې خواړه تیاره ده. دا د ماښامنۍ د خوړلو وخت دی. موږ ټولو هغو کسانو ته چې دې ماښامنۍ ته دعوت سوي دي خبر ورکوو چې راسي. خو هغوی ټول ځان ته یو مضرت او عذر جوړوي، یعنې د ځان دپاره عذرونه جوړوي او وایي چې زه نسم راتلی، موږ نسو راتلی. آیا دا یوه عجیبه خبره نه ده؟ د کور خاوند دومره مصرف یې وکړل، دومره خواري یې وکښل، دومره تیاري یې ونیول، او اوس چې خلکو ته بلنه ورکړل سول چې د ماښامنۍ د خوړلو دپاره راسي، هغوی د ځان دپاره یو عذر جوړوي. هغوی نه غواړي چې مېلمستیا ته راسي. د لوقا د زیړۍ د 14 باب د 14 آیت څخه تر 24 آیته پورې که چیرې موږ دا آیات ولولو، نو دلته موږ د هغو ځینو عذرونو یا معذرتونو په هکله چې خلک یې جوړوو لولو. هغه عذرونه او معذرتونه هغه دلیلونه او عذرونو ته مشابه او ورته دي چې نن یې هم خلک د ځان دپاره جوړوي چې کلیسا ته ولاړ نه سي. هغوی وایي زه میلمه لرم، زه ډېر مصروف یم، خدایه زه بخښنه غواړم، دا کار زما د وسه نه کېږي، ټول ژوند ډېر مصروف دی په دې ورځو کښې، زه هېڅ وخت نه لرم. آیا تاسو دا تصور کولی شئ چې خدای به څنګه احساس کوي په داسې حال کښې چې هغه غواړي خلکو ته داسې لوی او پیاوړي برکتونه او تحفې ورکړي؟ هغوی وایي نه خدایه، زه ستا بلنه نه سم منلی، ځکه چې زه اوس ډېر مصروف یم او ډېر کارونه د کولو دپاره، یعنې د ترسره کولو دپاره لرم. کله چې خدای موږ ته بلنه راکوي، هغه زموږ څخه غواړي چې هغه ته ورسو، د ځان دپاره عذر او معذرت جوړ نه کړو. که چیرې موږ دا اصل یې خپل په ژوند کښې تطبیق کړو، نو موږ یو رښتینی شخصیت پیدا کولی شو. شاید چې ستاسو خپل کورنۍ ستاسو څخه غوښتنه کړې وي چې ولې تاسو د هغوی سره یو ځای د عبادت دپاره کلیسا ته نه ځئ. تاسو د خدای څخه خپل ضرورت نه غواړئ. تاسو داسې عمل کوئ او وایاست چې تاسو د هغوی په شان خدای ته هېڅ ضرورت نه لرئ. زیاتره وختونه دا خلک چې د ځان دپاره عذرونه جوړوي چې د خدای بلنې ته ولاړ نه شي، هغوی داسې هم وایي زه په خپله دا حالات اداره کولی شم، او هغوی شاید داسې استنباط کوي چې ولې نور خلک خدای ته ضرورت لري او هغوی یې نه لري. هغوی کمزوري نه دي، هغوی په خپله ټول حالات اداره کولی شي او هېڅ مرستې ته ضرورت نه لري. هغوی په خپله خپل د ځان سره مرسته کوي. یو د هغو تر ټولو ظالمانه خبرو څخه چې